سلامونه نیکې هیلې مېرمنې، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه مسعود ارزمان نن یو ځل بیا د سمارټ ساپ یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن زموږ د الستریټور سی سی شپږمه جلسه ده. په نننۍ جلسه کې موږ په 5 مهمو مباحثو باندې خبره کړو. د ټول نه د مخکې موږ په سیو ټمپلیټس باندې کار کړو چې موږ څنګه کولی شو ټمپلیټونه د ځان لپاره سیو کړو. په ټمپلیټونو باندې موږ په تېره جلسه کې خبره کړې وه. دوهمه ریورټ ته کله چې موږ غواړو په یو پروژه باندې یا په یو پروجیکټ باندې مکمل ډیزاین وکړو، یا هم موږ کله د مخکې څخه ډیزاین کړی او غواړو په هغو کې تغییرات راوړو، نو کله چې موږ مثلا نه غواړو چې هغه ټول تغییرات سیو شي او غواړو په یو کلیک سره هغه ټول تغییرات له منځه لاړ شي او پروژه خپل هغه لومړني حالت ته لاړه شي، موږ د ریورټ څخه استفاده کړو. دویم چې کوم دی پلیس دی، د پلیس څخه په استفادې سره موږ کولی شو خپل مخکونی سیف شي پروجیکټونه په ویکټر بڼه باندې خپل اوسني پروجیکټ تر اډ کړو بدون د خلاصو لیرونو څخه. بله مهمه کومه موضوع چې دا څلورمه موضوع ده هغه د پین ده، پین ټول. پین ټول په دغه موضوع کې یا په دغه درس کې موږ په صرف په دریو شکلونو باندې خبره کړې ده، یعنې په درې ډوله شکلونو باندې. لومړی هغه شکلونه دي چې هغه نقطه‌یي شکلونه دي، صرف موږ کولی شو چې په نقطه‌یي ډول سره هغه موږ جوړ کړو یا یې هغه شیپونه منځته راوړو. دوهم کوم چې دی هغه مایل ډوله شیپونه دي چې موږ څنګه کولی شو مایل ډوله شیپونه د پین په ذریعه باندې منځته راوړو، چې اکثره ځایو کې د لوګو څخه په استفادې سره د مایل ډوله شیپونه جوړیږي. بل هغه شیپونه دي چې هغه دوه اړخیز تناظر لري، سمد لکه انسان چې څنګه دوه اړخیز تناظر لري، په همدغه ډول سره موږ په هغو شیپونو باندې هم کار کړی چې هغه دوه اړخیز تناظر لري. بله پنځمه کومه مهمه موضوع چې د هغه کرویچر دی. په کرویچر کې موږ کولی شو صرف مایل ډوله شیپونه جوړ کړو، یعنې د فین په پرتله یو څه اسانه دی او په هغو کې موږ صرف کولی شو مایل ډوله شیپونه جوړ کړو، یعنې موږ نشو کولی چې په هغو باندې نقطه‌یي شیپونه هم په هغو کې موږ جوړ کړو. نو په دغو جلسه کې په دغو 5 موضوعګانو باندې موږ بحث کړی دی. نو که چېرته تاسو د موږ تېر شوي درسونه نه وي کتلي، زما وړاندیز تاسو ته تر څو پورې تاسو لاړ شئ هغه زموږ تېر شوي 5 جلسې چې دي هغه یو ځلې حتما در سره وګورئ، تر څو پورې تاسو ته بیا وروسته کوم مشکل یا کوم ستونزو سره مخ نه شئ. نو راځو دغه جلسه راپیل کوو. یو ځل بیا سکرین ته مو ښه راغلاست وایم. راځئ چې په نننۍ جلسه باندې پیل وکړو. د ټول نه د مخکې موږ باید الستریټور پروګرام راخلاص کړی وي چې ما د مخکې څخه دا راخلاص کړی دی. اوس زه غواړم چې یو پروجیکټ راواخلم. نو د ټولو نه د مخه مخکې جلسو کې کوم پروجیکټونه چې موږ سیف کړي وو، زه غواړم له هغې ځای څخه یو پروجیکټ د ځان لپاره راواخلم تر څو پورې موږ په هغو کې یو څه اندازه کار وکړو. وروستی پروجیکټ د موږ د 5مې جلسې وه چې نن 6مه جلسه ده. په هغو جلسو کې چې کوم پروجیکټ موږ کار کړی وه غواړم په هغو باندې تاسو ته کار وکړم. وګورئ، زه غواړم چې الستریټور ډېر په ساده ډول سره موږ تدریس کړو تر څو پورې تاسو د خسته‌توب لامل نه شي، یعنې د موږ څخه قدم په قدم مخته لاړ شئ. نو په همدې خاطر باندې زه غواړم په ډېرو ساده طریقو سره، په هغو طریقو سره چې تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره په هغو باندې پوه شئ، زه غواړم په هغو باندې تاسو ته کار وکړم. سمه ده. نو د مینیوګانو د طریقه موږ نن غواړو تاسو ته د په همدغه ډول سره د سیو اس ټمپلیټ باندې خبره وکړو. موږ په تېره جلسه کې وو که په 3مه جلسه کې وو موږ په ټمپلیټونو باندې خبره کړې وه، سمه ده، چې نیو پروم ټمپلیټ باندې وه. اوس غواړو چې ټمپلیټ سیو کړو. د مثال په ډول سره موږ په آرت بورډونو کې مختلفې کومې اندازې چې دي هغه هم راخیستې دي، نو غواړو چې یو ټمپلیټ سیو کړو. د مثال په ډول سره زه غواړم چې کنټرول ان باندې کلیک وکړم. نو صرف په کنټرول ان باندې کلیک کوم تر څو پورې موږ ته یو نوې پروژه راخلاصه شي. سمه ده. نو راځم زه په F4 باندې کلیک کوم تر څو پورې زه د F4 په اندازه باندې یو نوی ډاکومنټ ځان لپاره راخلاص کړم. سمه ده. دلته موږ کوشش کوو چې مختلف سایزونه را سره واخلو. د هغې لپاره موږ کولی شو له آرت بورډ څخه استفاده وکړو تر څو پورې په خپل کوم چې په اوسنی آرت بورډ دی په هغو کې تغییرات راوړو او وکولی شو یو نوی آرت بورډ جوړ کړو. صرف په آرت بورډ باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ پورته تاسو ته نوشته دي آرت بورډ 1. زموږ د هغه لومړنی آرت بورډ دی چې د مخکې څخه موجود دی. نو زه غواړم چې دا یو څه زوم آوټ کړم. د مثال په ډول سره وګورئ زه یو نوی سایز رااخلم، یعنې غواړم مختلفې صفحې یا آرت بورډونه د یوې ورقې لپاره جوړ کړم. مثلا غواړم یو اندازه په دغه ډول سره وي
او په همدغه ډول سره یو بله اندازه یا هم غواړم د اعلاناتو لپاره مختلف کوم سایزونه چې ستندرد سایزونه موجود دي د هغو په سایز باندې زه آرتبورډ د ځان لپاره جوړ کړم. نو که چېرته تاسو غواړئ چې په اندازه باندې آرتبورډ جوړ کړئ او هغو ته نوم ورکړئ، تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره صرف په آرتبورډ باندې ډبل کلیک وکړئ تر څو پورې تاسو دغه ډایلوګ باکس را خلاص شي چې په دې کې تاسو کولی شئ د آرتبورډ هغه کوم مختلف تنظیمات چې دي هغه دلته سیټ کړئ او ورته واردې کړئ. د مثال په ډول سره په همدغه ډول سره زه یو بل آرتبورډ نوم غواړم. وګورئ په اتوماتیک ډول سره موږ دلته آرتبورډ ایډ کېږي، صرف زه کلیک کوم. وګورئ په دغه ډول سره مثلا یو بل آرتبورډ په دغه کوم اندازه چې ده په دغو اندازه کې غواړم او د دغو آرتبورډ زه دوی ته موږ کولی شو چې تغییر مکان ورکړو، سمه ده، په دغه ډول سره. نو موږ په تېره جلسه کې آرتبورډ ویلی وه چې آرتبورډ د څه لپاره کارول کېږي او په ټمپلیټونو کې موږ کتلي وو د هغو نمونې، سمه ده. نو که چېرته تاسو غواړئ چې اوس دغه ټمپلیټ د مثال په ډول سره تاسو جوړ کړله او غواړئ چې دغه ټمپلیټ تاسو د ځان لپاره سیف کړئ، وګورئ په اتوماتیک ډول سره په دغو کوم چې دلته ګورئ تاسو دغو ادرس په اتوماتیک ډول سره تاسو دلته راځئ، تاسو صرف دلته هغه ادرس په بخښنې سره نوم ورکړئ چې دغه ټمپلیټ مثلا تاسو په څه نامه باندې ثبت کوئ. مثلا زه ورکوم ټمپلیټ 1، سمه ده، انټر باندې کلیک کوم. وګورئ موږ کوم اکسټنشن چې دی موږ هغه له منځه یوړله، نو په دې خاطر باندې موږ ته یو اختیاریه راکړله، سمه ده. نو وګورئ اکسټنشن په خپله دلته ورته اډ کېږي او په سیو باندې کلیک کوو، موږ ته په دغه ټمپلیټ سیف شي، سمه ده. وګورئ دوه کومه چې د فایل په منیو کې ده مهمه خبره ده، هغه څه ده؟ هغه ریورټ ده. ریورټ د څه لپاره کاروي؟ د مثال په ډول سره دغه پروجیکټ دی، وګورئ ما راخلاص کړه، سمه ده. په دې کې ځینې تغییرات ما راوړل په دغه ډول سره، وګورئ، سمه ده. یا هم تاسو مثلا ډیزاین کې که یا مختلف تغییرات په هغو کې راوړئ، یعنې دغه تغییرات سبب د دوی شول چې تاسو دوی ته اړ شئ چې څومره تغییرات تاسو په دغو پروجیکټ کې وړي دا په یو کلیک سره له منځه یوسئ. یعنې هغو لومړني حالت ته چې کوم پروجیکټ تاسو راخلاص کړی وه خپل پروجیکټ هغه حالت ته وګرځوئ. صرف تاسو کولی شئ چې د فایل منیو څخه په ریورټ باندې یا هم F12 باندې کلیک وکړئ تر څو پورې د تاسو مکمل کوم پروجیکټ چې په لومړني حالت کې څنګه راخلاص شوی وه هغو حالت ته وګرځي، سمه ده. وګورئ د موږ پروجیکټ په مکمل ډول سره خپل لومړني حالت ته راغله، یعنې د په هغو حالت کې د امکان لري چې کله تاسو په هغو کې یو څه تغییرات راوړئ. اوس موږ نشو کولی چې د ریورټ څخه استفاده وکړو، وګورئ ځکه موږ په دغه پروژه یا پروجیکټ کې موږ هېڅ ډول تغییرات نه دي راوړي، سمه ده. بل په فایل منیو کې چې دی هغه فلیس دی، سمه ده. د فلیس څخه موږ چېرته استفاده کړی شو؟ وګورئ که چېرته زه غواړم چې مثلا یو بل فایل راواخلم یا هم یو بل ډاکومنټ راواخلم، د مثال په ډول سره زه راځم ډیسکټاپ ته. په ډیسکټاپ کې وګورئ د الستریټور مثلا زه دغه فایل راخلم، په دې کې موږ کوم څه چې اډ کړي دي یا په دې کې ډیزاین کړي دي دا به راواخلي، خو اما هغه لیر به تړل شوي شکل ولیدي، وګورئ، سمه ده. هغه لیر څنګه شول؟ تړل شوی حالت لري او دغو شیپ یا دغو شکل ځان دپاره کوم حالت غوره کړله؟ دغو شیپ یا شکل د ځان لپاره PNG بیکګراوند حالت غوره کړی او دغو خپل خاصیت له لاسه نه دی ورکړی، یعنې اوس هم دا د ویکټر په حالت کې دی، سمه ده، چې موږ کولی شو دا زوم ان او زوم اوټ کو خپل کیفیت له لاسه ور نه کړي. تصویر همدغه ډول مختلف شیپونه یا شکلونه چې تاسو وغواړئ دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې خپل پروژو کې وکاروئ، سمه ده. نو په دغه ډول سره د نن ورځې تر ټولو مهم موضوع هغه پین دی یا چې موږ به په پین باندې خبره کړو. نو زه غواړم چې دغه کومې پروژې موږ راخلاصې کړې دا ټولې بندې کړمه، سمه ده. وګورئ اوکې په دغه ډول سره راځم یو نوې پروژه رااخلم، کریټ نیو، سمه ده، تر څو پورې موږ فین په هغو کې په ښه ډول سره تدریس کړی شو. نو ټولو نه د مخکې مثلا زه واحد ورته په سانتي متر باندې نیسم، اوکې، او همدغه ډول یې جوړوو.
سمه ده پین د څه دپاره کارول کېږي که چېرته موږ وغواړو چې یو شکل جوړ کړو نو د فین څخه استفاده کړو خو د شکلونو د جوړولو مختلفې طریقې موجودې دي سمه ده نو د دې لپاره چې له فین څخه استفاده وکړو د فین کارونه یو څه ستونزمنه ده خو کله چې د هغو په تخنیک باندې تاسو پوه شئ یا د هغو په کارونه باندې تاسو پوه شئ نو بیا ډېره اسانه ده او په فین باندې موږ کولی شو ډېر ښکلې لوګوګانې جوړې کړو چې انشاءالله موږ په راتلونکي کې دوی ته پلان لرو تر څو پورې موږ د فین په ذریعه لوګوګانې جوړې کړو نو که کېدله سبا ته به زه یو یا هم د دغو کومه بله راتلونکې جلسه چې دی مکمل په یو لوګو باندې کار وکړو چې هغلته صرف د فین کارونه وي سمه ده نور لوګو موږ نه ډیزاین کوو وروسته بیا د پروژو نه چې کله موږ خپل دغه کورس پای ته ورسوو بیا پروژو کې به موږ انشاءالله مفصل تطبیقات وي د دغو درس سمه ده نو وګورئ پین کې یو څو نقطې تاسو باید په یاد ولرئ اول پین اصلا چې موږ کله کاریو د پین څخه استفاده کړو هغلته د نقطو وصلول دي مهم شی سمه ده د مثال په ډول سره وګورئ که چېرته تاسو په پین باندې کلیک وکړئ په اتوماتیک ډول سره به تاسو ولاړ شئ پین ته سمه ده وګورئ د مثال په ډول سره زه یو شیپ جوړوم وګورئ دلته یو کلیک کمه دلته یو انکر پوینټ اضافه شوله بل دلته کم وګورئ په دغه ډول سره او همدغسې بل کلیک دلته کم دا اصلا څه شی شول دا د نقطو وصلول شول وګورئ که اوس موږ چېرته وغواړو چې دې ته رنګ ورکړو ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو دې ته رنګ ورکړو سمه ده یعنې دا یو شیپ شوله دا شیپ موږ څنګه منځته راوړه د نقطو په وصلولو سره دغه شیپ موږ منځته راوړله سمه ده نو د نقطو په وصلولو سره خو موږ مختلف شیپونه منځته راوړلی شو سمه ده د مثال په ډول سره زه صرف غواړم تاسو ته یو څو هغه شیپونه چې موږ کولی شو هغلته د نقطو په وصلولو څخه یا د نقطو په وصلولو باندې هغه شیپونه جوړ کړو دغو شیپو یو څو نمونې یا هم زه غواړم چې یو څو شیپونه یې تاسو ته جوړ کړم نو د هغو له جملې څخه وګورئ لومړی مخکې له دې نه چې موږ دغه جلسې څو مخته یوسو غواړم تاسو ته د کوم چې دی کنټرول آر باندې کوم رولر راځي دغو په اړه تاسو ته خبره وکړم سمه ده نو موږ باید کومه اندازهګیري چې دی اندازه نیونه چې ده دا ډېره مهمه ده او باید موږ کوشش وکړو چې د دغو رولر له خطونو څخه استفاده وکړو د مثال په ډول سره وګورئ نو که چېرته دا څومره مطمئن وي یعنې په اندازه نیونه کې ډېر دقت شوی په موږ ډول تاسو شیپ ښکلی راځي او که څومره ډېر لږ اندازه هم اشتباه راشي هغه شیپ منظم نه راځي نو تاسو په کوشش وي تر څو پورې له دغه ګایډ لاینونو څخه تاسو په ښه ډول سره استفاده وکړئ د مثال په ډول سره وګورئ د یو کوم چې د 1 نه تر 50 سانتي مترو پورې دغه اندازه ده نو د 2 وسط دغلته دی وګورئ په دغه ډول سره که چېرته تاسو دقیقه اندازه نشئ نیولی نو کولی شئ تاسو د خپل شیپ یو څه رازوم کړئ یا هم خپل ډاکومنټ یو څه رازوم کړئ اوس په هغو کې تغیرات راوړئ د مثال په ډول سره وګورئ نو دلته دغه د دغو کومه اندازه چې ده دا منظمومه سمه ده اما دا اوس لاک شوي دي دغه کوم ګایډونه چې دي سمه ده نو د دې دپاره چې زموږ ګایډونه د لاک څخه وباسو دا انلاک کیو اوس کولی شو په دې کې تغیرات راوړو د مثال په ډول سره زه 2 سانتي د دوی ترمنځ فاصله پرېږدم په دغه ډول سره سمه ده اوس یو بله کافي له دې نه هم را اخلم مثلا 1 سانتي فاصله د دوی ترمنځ موږ پرېږدو یو لاین دلته شوله مثلا بل راوړم دلته وګورئ موږ اوس هم له دقت څخه کار نه اخلو ځکه بیا ډېر وخت دی موږ نیسي نو تاسو کوشش وکړئ تر څو پورې زیات له دقت څخه کار واخلئ تر څو پورې د تاسو کوم ډاکومنټ چې دی هغه ډېر ښکلی راشي سمه ده یو بل ګایډلاین هم زه رااخلم په دغه ډول سره اوکې وګورئ اوس زه غواړم چې له پین څخه استفاده وکړم خو اما د کوم پین څخه د نقطه‌یي پین څخه سمه ده چې موږ په هغو کې نقطه‌یي ډیزاین کو یا د نقطو څخه په استفادو ډیزاین کو سمه ده وګورئ د ټولو نه د مخکې موږ مختلف شکلونه دلته ډیزاین کولی شو لومړی غواړم په دغه ډول تاسو ته موږ کولی شو د 2 نقطو څخه په استفادې یو مستقیم خط که په هغه په هره زاویه کې وي رسمي کو یا هم جوړ کو وګورئ دا یو مستقیم خط شوله که غواړئ چې دغه کوم حالت چې دی یعنې دا د تاسو د کوم فین چې دی وګورئ په دې پسې یو بل ګایډلاین دی غواړئ چې په همدغه ډول سره د پای ته ورسېږي تاسو د سپیس څخه په استفادې د بک سپیس څخه په استفادې هم کولی شئ چې دغه خط له منځه یوسئ سمه ده وګورئ نو راځو
پایلې کوو. سمه ده د چې د ډاټ یا د نقطه‌ای کوم ډیزاینونو څخه موږ څنګه استفاده کړلی شو. سمه ده وګورئ لومړی غواړم وګورئ دلته یو کلیک وکم، بله نقطه مې دلته وټاکم او په همدغه ډول سره بله نقطه دغلته وټاکم او راځو دوې نقطې نوره فاصله تر منځ پرېږدو په دغه ډول سره. وګورئ دلته مایل ډوله بیرته راښکته کېږم په دغه ډول سره. اوکې وګورئ موږ تر اوسه صرف یو فت دلته جوړ کړی. سمه ده یو پات موږ جوړ کړی. وګورئ که چېرته موږ غواړو چې مثلا که موږ بل ځای کلیک وکړو ګورئ د فت نه معلومیږي. سمه ده نو که چېرته موږ غواړو چې دغه فت ته سټروک ورکړو صرف راځو دلته یو څه سټروک ورکړو یو اندازه. وګورئ په دغه ډول سره. نو دا فرض کړئ چې د موټر یو موټر یې فرض کړئ. سمه ده راځو مخته ځو. سمه ده چې د نقطه‌ای پین څخه موږ په کومه ځای کې استفاده کوو. صرف مې غوښتل تاسو ته دغه ووایم. سمه ده نو دا هم نقطه‌ای. په دویم قدم کې وګورئ یو بل کارونه یې هم تاسو ته ښایم. کوم شیپونه چې موږ جوړوو دا نمایندګي د دې نه کوي چې موږ صرف همدغه شیپونو باندې کار کوو. مختلف شیپونه تاسو کولی شئ چې جوړ یې کړئ. سمه ده لومړی وګورئ دلته زه یو نقطه ټاکم په دغه ډول سره، دومه نقطه دلته ټاکم همدغسې. وګورئ ډېر په منظم ډول سره، یعنې که چېرته تاسو دغه ګایډ لاینونه چې دي منظم ټاکلی وي نو تاسو شیپ په ډېر منظم وي، او کوم چېرته منظم نه وي ټاکلی نو په شیپ کې به یو ډول غیر منظم والی منځته راشي. اوس دا شیپ تاسو کولی شئ چې هر ځای ته یوسئ. نو دا مرچ شول. څه ذکر څه مرچ شول چې موږ نوی کوم لیر چې وه نه ورته اخیستی. سمه ده نو انشاءالله موږ به په هغو باندې بیا مفصلې خبرې کوو. لومړی غواړم چې دغه شیپ چې دی دلته یې جلا راوړم په دغه ډول سره. سمه ده اوس دو ته سټروک ورکوم. وګورئ نو ډېر ښکلی شیپ راغلله. سمه ده نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې مختلف شیپونه جوړ کړئ د ګایډ لاینونو څخه په استفادې سره. نو کولی شئ ګایډ لاینونه له منځه یوسئ یې هم حذف کړئ. راځو اوس دا خو صرف هغه مستقیم شیپونه وو، یعنی مونږ هغه کوم انکسار ډوله شیپونه وو. که چېرته موږ وغواړو چې مایل ډوله شیپونه جوړ کړو چې اکثره وخت په لوګو ډیزاین کې له هغې څخه استفاده کړو نو د هغو لپاره به تاسو څه کړئ. سمه ده راځو موږ وګورئ یو څه زوم کوو یې خپل کوم ورک سپیس چې دی راځو وګورئ پین باندې کلیک کړو. سمه ده نو د هغو لپاره تاسو ته مهمه ده، تر ټولو مهمه ده تر څو پورې د ګایډ لاینونو څخه سمه استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره زه یو شیپ جوړول غواړم په دغه ډول سره. وګورئ مثلا ګایډ لاینونو ترمنځ فاصله یې په دغه ډول وي. راځو یو بل ګایډ لاینونه ډېر مهم دي د شیپ په جوړولو کې. سمه ده دا یو نقطه به تاسو در سره په یاد لرئ. راځو وګورئ یوه نقطه زه دلته ټاکم. سمه ده وګورئ بیرته راځو سکیپ کوم ګایډ لاینونه په دغه ډول هم را اخلم. سمه ده مثلا هلته موږ یو سانتي ترمنځ د دوی فاصله پرېښې وه، دلته زه 2 سانتي نور هم مخته راځم په دغه ډول سره. وګورئ سمه ده نو یو څه جنجالي ده خو مهمه ده. کوشش وکړئ چې تاسو زیات تمرین وکړئ. سمه ده په دغه ډول سره. اوکې یو بل هم را اخلم. اوکې په دغه ډول سره. سمه ده اوس ګورئ زه یو شیپ جوړوم د مثال په ډول سره. د لومړۍ کومه نقطه چې ده زه دلته ټاکم. سمه ده په دغه ډول دلته یې ټاکم. وګورئ یو بل کوم ګایډ لاین چې دی هغه هم را اخلم تر څو پورې زه د فایل نقطه مې وټاکم. سمه ده د فایل نقطه د موږ دغلته ده د فایل نقطه ده. دوهمه نقطه وګورئ زه دلته ټاکم. خو مخکې له دې نه چې زه دلته کلیک وکړم زه باید خپل ماوس ډراګ کړم. سمه ده یعنې کله چې موږ کلیک وکړو خپل کلیک به نه پرېږدو، خپل هغه کوم ماوس چې دی هغه به کار ته خواته راکش کاږو په دغه ډول سره. سمه ده نو کوشش وکړئ دغه کومه پورته نقطه چې تاسو ګورئ چې پورته خواته خیږي دا باید په وسط د دغو دوو ګایډ لاینونو کې وي تر څو پورې د تاسو شیپ منظم راشي. وګورئ په دغه ډول سره. سمه ده وګورئ زه غواړم چې دا اوس منظم راشي. وګورئ که زه اوس داسې کړم دا منظم نه دی، خو موږ باید کوشش وکړو تر څو پورې دغه حده پورې دا منظم کړو. اوس که زه پورته ډېر یوسم وګورئ په دغه ډول سره به راشي نو بیا شیپ یو څه منظم نه راځي. نو زه غواړم په همدغه اندازې سره دا وټاکم. سمه ده وګورئ
په دغه ډول ډېر په ساده ډول سره دا یو شیپ شوله سمه ده چې موږ غواړو مثالا په همدغه نقطه باندې یو بل شیپ هم جوړ کړو وګورئ دا په اتوماتیک ډول سره لاندې خواته راغلی دی اوس که زه صرف ته کلیک وکړم هغو فاصلې ته په کتو د دویم شیپ هم جوړوي وګورئ په دغه ډول سره وګورئ سمه ده نو مخکې له دې نه چې زه دلته کلیک وکړم نو زه باید خپل ماوس په دغه ډول سره کاش کړم که غواړم چې په دوی کې تغییرات راوړم خو زه نه غواړم چې په دوی کې تغییرات راوړم کله چې موږ کلیک وکړه سمه ده په دغه ډول سره اوس موږ ته یو مستقیم خط ډوله شیپ منځته راغله نو بېرته راځم په دلته چې کوم دی د دغو دا سموت حالت ته کومه چې کله موږ سموت حالت ته کړله دویمه نقطه زه دلته ورته ټاکم وګورئ په دغه ډول سره اوکې همداسې مخته ځو او بله نقطه هم زه دلته ټاکم ورته په دغه ډول سره نو ډېر وخت زه نه ورکوم ځکه د موږ ډېر وخت نیسي نو په دغه ډول سره موږ یو شیپ جوړ کړه اما د دغه ډول شیپونو د جوړولو لپاره مختلفې طریقې نورې هم موجودې دي دا یو فات دی تر اوسه پورې کوم شیپ نه دی سمه ده نو چېرته دلته موږ سټروک ورکړو تاسو ته به معلوم شي سمه ده نو په همدغه ډول سره کولی شي مختلف ډوله شیپونه جوړ کړئ نو له همدغې ګایډ لاینونو څخه په استفادې زه غواړم یو بل شیپ هم جوړ کړم سمه ده په دغه ډول وګورئ نو د تاسو د تمرین په خاطر باندې کوشش کوم تر څو پورې مختلف ډوله شیپونه موږ جوړ کړو وګورئ زه غواړم یو شیپ جوړ کړم اما دغه ډول شیپونه موږ په مختلفو طریقو جوړوی سمه ده یعنی مخکې مې هم درته ویلي دا نمایندګي نه کړه چې موږ صرف دغه ډول شیپونه جوړوو چې تاسو مختلف کله چې تاسو تمرین وکړئ یا په انټرنیټ کې سرچ وکړئ هلته به تاسو مختلف شیپونه وګورئ موجود دي سمه ده نو کولی شئ هلته هم د تمرین لپاره استفاده ترېنه وکړئ سمه ده نو وګورئ مخکې له دې نه چې زه یو بل شیپ جوړ کړم تاسو ته غواړم چې زه یو نقطه وښایم وګورئ زه یو ګایډ لاین راخلم مثلا دلته یې په دغه ډول پرېږدم اوکې یو بل هم راخلم په دغه ډول اوکې نو او که چېرته تاسو غواړئ چې نقطې د مساوي د ګایډ لاینونو د دې لپاره چې له ګایډ لاینونو څخه استفاده وکړئ تاسو باید یو شیپ راواخلئ مثلا زه ریکټینګل شیپ راخلم سمه ده په دغه ډول سره وګورئ شیفټ بټن به تاسو نیولی وي اوکې وګورئ موږ په دغه ډول سره یو شیپ منځته راغله غواړم د دونه په استفادې سره زه یو منظم د ګایډ لاینونو لپاره ځای وټاکم په دغه ډول سره وګورئ ډېر په اسانه طریقې سره سمه ده اوس غواړم چې دغه شیپ څنګه کم له منځه یوسم سمه ده صرف دا شیپ غواړم چې له منځه یوسم دلته یو څه سټروک ورکوم تر څو پورې زه دا سلیکټ کړم کوم ګایډ لاین چې دی هغه سلیکټ نشي سمه ده په دغه ډول سره اوکې یو څه را زوم کوم اوکې وګورئ دا له منځه وړم اوس موږ ته دلته ګایډ لاین موجود دی یو ګایډ لاین بل هم راخلم د دغو وسط ته دا یې وسط شوله سمه ده سینټر یې شوله راځو له پین څخه په استفادې سره وګورئ فین صرف زه لومړۍ نقطه دلته ټاکم سمه ده او دوهمه نقطه دلته ټاکم خو مخکې له ټاکلو نه دا یو څه ډرا کوم په دغه ډول سره سمه ده وګورئ اوکې یو شیپ منځته موږ راوړه کله چې دا نقطه موږ وټاکله راځم وګورئ بدون له دې نه چې زه بل ځای کلیک وکړم صرف په د بټن باندې کلیک کړم سمه ده دا موږ ته اوس یو شیپ شوله وګورئ بخښنې سره یو صرف یو پات دی دا تر اوسه شیپ نه دی سمه ده نو دلته زه یو څه اندازه سټروک ورکوم تر څو پورې معلوم شي سمه ده نو په همدغه ډول سره دغه بیسیک شیپونه دي چې موږ باید زده وي د جوړول باید موږ زده وي سمه ده نو دا شیپ زه دې خواته راوړم تر څو پورې زه له همدغې ګایډ لاینونو څخه په استفادې یو بل شیپ هم همدغلته منځته راوړم سمه ده راځو یو نقطه موږ لومړی کومه نقطه چې ده دلته یې ټاکو دوهمه نقطه یا هم لومړی نقطه موږ کوشش کوو تر څو دلته یې وټاکو راځو په دغه فاصله مثلا وګورئ 200 سانتي متره فاصله یا هم چې هر څومره تاسو وغواړئ دلته یې ټاکو سمه ده وګورئ زه دا په یو څه اندازه مثلا دغه ډول کوم وګورئ خو موږ اوس په سموت حالت کې که چېرته موږ غواړو چې دا کارنر ته کړو یعنی دغه کوم مایلتوب چې دی دا له منځه یوسي په همدغه ډول سره موږ صرف دلته کلیک کړو سمه ده خو په دې سره به موږ ته څه وشي موږ ته به هغه بل کوم شیپ چې وه هغه به له منځه ولاړ شي نو د دې لپاره چې دغه له منځه لاړ نه شي راځو صرف دغو کوم
انکر پاینټ چې دی وګورئ صرف دلته کلیک وګورئ دا به اوس مایل حالت نه ووځي په دغه ډول سره موږ دلته کلیک کوو سمه ده راځو بیرته چوش ته موف ته کله چې په موف باندې موږ کلیک وکړو موږ دغه ډول یو شیپ منځته راوړه چې دغه یو تناظري شیپ دی سمه ده دوه اړخیز تناظر لري نو کوم شیپونه چې دوه اړخیز تناظر لري د هغو لپاره موږ مختلف یو بل تخنیک دی ډېر مهم تخنیک دی چې په هغو باندې موږ بیا بحث کوو سمه ده نو انشاءالله په همدغو جلسه کې به موږ وروسته په همغو کوم شیپونه یا شکلونه کوم اشیا چې هغه دوه اړخیز تناظر لري د هغو د ډیزاین لپاره موږ ځان ته تخنیک لرو چې د هغو نه به موږ استفاده کړو سمه ده راځو یو قدم نور هم مخته ځو د شیپونو په ډیزاین کې راځو موږ دلته یو څو ګایډلاینونه جوړ کړي وو د هغو نه په استفادې سره راځو وګورئ اوکې د دغه ګایډلاینونو څخه موږ استفاده کړو راځم وګورئ نو راځم وګورئ د مثال په ډول سره موږ اوس غواړو چې یو بل ډول شیپونه ډیزاین کړو سمه ده راځو له پین څخه استفاده کړم په دغه ډول سره سمه ده لومړی کومه نقطه چې ده دلته یې ټاکم سمه ده خو مثلا دومره فاصله په مساوي فاصله اندازه سره موږ پرېښې ده دلته دومه نقطه ټاکم په دغه ډول سره مثلا یو شیپ تر دغه اندازې پورې جوړم یا یې پورته تر دغې ځه پورې وړم سمه ده نو هغه د تاسو خو فاصلې په کتو تاسو غوښتنې تاسو مشتري د غوښتنې ته په کتو دا کار تاسو کولی شئ سمه ده وګورئ ډېر په منظم ډول سره دغه شیپ موږ جوړ کړه که چېرته غواړئ چې تاسو په دغه شیپ کې ماتوالی راولی صرف راشئ تاسو په دغه کوم انکر پاینټ چې دی دلته کلیک وکئ دا به څنګه شي هغه مایلتوب چې کوم دی هغه به له منځه ولاړ شي وګوره اوس تاسو کولی شئ له کاپي څخه استفاده وکړئ سمه ده که چېرته دغه شیپ منظم نه وه سمه ده اوس ماته یو څه منظم نه ښکاري نو تاسو به راځئ له ډایرکټ سلیکشن څخه به استفاده کړئ په هغو کې تاسو کوم ځای کې چې انکر پاینټونه موجود دي کولی شئ د ډایرکټ سلیکشن څخه په استفادې په هغو کې تغیرات راوړئ سمه ده د مثال په ډول سره دلته دوه انکر پاینټونه موجود دي اما تاسو کولی شئ چې انکر پاینټ اډ هم کړئ خو چې وروسته به موږ په هغو باندې بس وکړو یا راځم په هغو باندې همدا اوس غږېږو سمه ده ځکه ضرورت دی ورته اډ انکر پاینټ ټول سمه ده موږ مثال په ډول سره دلته غواړو یو انکر پاینټ اضافه کړو وګورئ موږ دلته انکر پاینټ اضافه کړو موږ د څه لپاره د انکر پاینټ اضافه کړه تر څو پورې موږ په دغه شیپ کې یو څه تغیرات راوړو سمه ده مخکې موږ نشوی کولی چې د دوه انکر پاینټونو په ذریعه باندې تغیرات راوړو که چېرته غواړئ چې د تغیرات په منظم ډول وي شیفت بټن څخه استفاده وکړئ سمه ده وګورئ په دغه ډول سره سمه ده نو کولی شئ تاسو دلته اوس په دې کې مختلف ډوله تغیرات راوړئ د مثال په ډول سره یو څه دې خواته راوړئ یا یې هم یو څه اندازه پورته خواته یوسئ په دغه ډول سره سمه ده اوس یې یو څه اندازه ښي طرف ته رالویو په دغه ډول سمه ده نو د پین څخه مختلفو ځای کې استفاده کړی شئ په مختلفو ډوله راځو موف ته بیرته د مثال په ډول سره له دې نه یو کافي اخلو وګورئ کله هم چې له دې نه کاپي اخیستله شیفت بټن څخه استفاده وکړئ په دغه ډول سره وګورئ اوس دغه کومه نقطه چې دلته اوس دوی وصل شوي دي راځو دا ګورو چې دا آیا وصل دي څه که نه اما دا تر اوسه نه دي وصل سمه ده راځو لومړی خو کوم ګایډلاینونه چې دي موږ هغه لاک کیو سمه ده تر څو موږ ته مزاحمت نه کا ګایډلاینونه اوس لاک شول نو د دې لپاره چې دغه نقطې سره وصل کړئ تاسو به راځئ دلته به ډایرکټ سلیکشن کې سمه ده په جاین باندې کلیک کړئ سمه ده وګورئ دا یو اوس یو شیپ شوله سمه ده په دغه ډول څه ده یو شیپ شوله په همدغه ډول په دوی کې مختلف تغییرات تاسو بیا راوړلی شئ چې انشاءالله بیا په دې باندې موږ جلسې لرو چې پرې وغږېږو سمه ده اوکې نو تطبیقات به دې پین په وروستیو جلسو کې وي یعنې کله چې موږ کورس پای ته ورسولو هغه وخت سمه ده راځو یو ځلې بیا موږ پین ته سمه ده اوکې وګورئ پین باندې کلیک کوم د مثال په ډول سره وګورئ لومړۍ نقطه زه دلته ټاکم دوهمه کومه نقطه چې ده هغه زه دلته ټاکم په دغه ډول سره وګورئ مثلا د نایکي کومه لوګو چې ده هغه ورته ډیزاین کې وو سمه ده اوکې یو قدم شاته ځو بیا ځلې کنټرول زید باندې کلیک وو دا نقطه هم له منځه وړو مثال په ډول سره لومړۍ نقطه دلته زه ټاکم او کله چې ما دا نقطه وټاکله مثلا په دغه ډول سره دا یو څه اندازه دغه ډول موږ کیو اوکې وګورئ ښکته
د مثال په ډول سره په دغه ډول اوکې بیا وروسته موږ کولی شو په دې کې تغیرات راوړو اما وګورئ دلته کومه نقطه چې دا دغه له منځه وړو دغه انکر پوینټ باندې موږ کلیک کوو اوس راځو بیرته دغه نقطې ته یا دغه انکر پوینټ ته اوس په دې کې موږ یو څه اندازه تغیرات راوړو یا غواړو چې مثلا د نایکي کومه لوګو چې دا هغه موږ ډیزاین کړو وګورئ په دغه ډول سره ډېر ساده ډول سره موږ کومه چې د نایکي لوګو وه هغه موږ ډیزاین کړی شوی چېرته موږ په دې کې اوس کوم رنګ منګ واچوو یا فل واچوو نو په دې کې وګورئ په دغه ډول سره ایدو سټروک باید له منځه یوسو تر څو پورې یو ډول ښکلی ښکاره شي او رنګ یې هم باید تور کړو ځکه نایکي کوم لوګو چې ده په تور رنګ کې ده وګورئ نو ډېر په اسانۍ سره موږ دغه ډول شیپونه موږ کولی شو چې ډیزاین کړو سمه ده ښه اوس راځو هغو شیپونو ته چې هغه تناظري یا دوه اړخیز تناظر لري سمه ده اوکې کنټرول صفر اوکې وګورئ سمه ده صفت روان دی راځو وګورئ موږ غواړو هغه شیپونه چې دوه اړخیز تناظر لري هغه موږ جوړ کړو دوه اړخیز تناظر یعنې څه شی کیدای شي تاسو په مکتب کې لوستی وي سمه ده دوه اړخیز تناظر هغه دی لکه انسان چې دی دوه اړخیز تناظر لري یعنی اکثرا اوسني کوم یعنی کوم بوتلونه چې دي هغه دوه اړخیز تناظر لري یعنې که چېرته یو بوتل موږ په منځ باندې دوې ټوټې کړو نو په مساوي ډول سره به هغه دوې ټوټې شي سمه ده دغو ته موږ دوه اړخیز تناظر وایو د مثال په ډول سره وګورئ دغه دوه کوم شیپونه چې دي دا دوه اړخیز تناظر لري سمه ده چې یو اړخ یې موږ جوړ کړی دی سمه ده نو راځو وګورئ د مثال په ډول سره له دغه شیپ نه موږ استفاده کړو چې موږ مخکې ډیزاین کړی وه یعنې دا دوه اړخیز تناظر لري راځو په دې باندې کوم چې دی رایټ کلیک کو سمه ده ټرانسپرنټ ته راځو او دا څنګه کوو ریفلیکټ دې کوو سمه ده کله چې موږ دا ریفلیکټ باندې کلیک وکړه موږ کومه پریویو چې ده هغه باید آن وي سمه ده یعنې که چېرته اوس موږ پریویو وښیي د هغه شیپ په دغو ډول باندې واوړي موږ په اوکې باندې نه بلکې په کاپي باندې کلیک تر څو پورې دغو یو بل شیپ موږ ته منځته راوړي په دغه ډول سره سمه ده راځو دا دواړه څه په منظم حالت کې ږدو په دغه ډول وګورئ دا اوس یو شیپ نه دی دا دوه پتونه دي سمه ده که چېرته موږ غواړو چې دغه شیپ سواسل کو مخکې مې یادونه وکړه د دوه اړخیزو تناظر لرونکو شیپونو لپاره موږ راځو صرف ډایرکټ سلیکشن ته دغه دوې نقطې سلیکټ کوو دلته تاسو کولی شئ چې یو بل ته هم کاش کوئ په همدغه ډول سره جاین کله چې په جاین باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته یو نوی فت اضافه شي چې دواړه شیپونه به تاسو ته جاین کا سمه ده په دغه ډول سره وګورئ اوکې کنټرول شیفت زائد بیرته مخته تاګ دی دلته څه وشول وګورئ دلته یو نوی لاین اضافه شوله وګورئ دلته که چېرته زه کنټرول زائد باندې کلیک وکړم یو نوی لاین اضافه شو اما که زه چېرته دلته راځم په اوریج باندې کلیک وکړم دلته یعنی کوم دوه شیپونه چې دي په اخري سره دوه کوم پتونه چې دي دا دواړه د څنګه چیرته سا اوریج دي شي سا وصل دي شي سا ودی نکلیږي اما تر اوسه جاین شوي نه دي اما که پاس شیپ ته وګورئ په هغو کې خاص کوم تغییرات نه راځي سمه نو شیپ ته په کتو به تاسو له اوریج او له جاین څخه استفاده کړئ د مثال په ډول سره د لومړی زه غواړم چې جاین یې کړم کله چې جاین شول دا یو شیپ شه وګورئ دا اوس موږ کولی شو چې سلیکټ یې کړو سمه ده په دغه ډول سره وګورئ ډېر ښکلی یو شیپ راغله منځته چې دوه اړخیز تناظر لري سمه ده نو اوس په دې کې موږ کولی شو مثلا یو رنګ واچوو د مثال په ډول سره نو هغه چې تاسو هر رنګ خوښ وي کولی شئ چې استفاده ترې نه وکړئ او ویې کاروئ وګورئ دا یو ډېر ښکلی شیپ شه چې دوه اړخیز تناظر لري او د همدغو دوه اړخیز تناظر په مرسته باندې موږ دغه شیپ منځته راوړه یا هم جوړ کړی شوی سمه ده راځو دلته موږ یو د کوم ګایډ لاینونه چې د هغو نه په استفادې موږ دلته یو ساحه جوړه کړې وه سمه ده چې هغه مثلا مربع ډوله ساحه وه د دې نه په استفادې سره زه یو بل شیپ هم جوړوم راځم پین ته وګورئ دلته به تاسو یو کار کوئ چې د دغو دوو یعنې د دغو خط ترمنځ چې دی د دوو ترمنځ به هغه فاصله پیدا کوئ چې دغه خط په دوو حصو باندې مساوي حصو باندې وویشل شي دغو لپاره تاسو مختلفې طریقې کارولی شئ د مثال په ډول سره زه غواړم چې مثلا له دغه ډول تخنیک نه استفاده وکړم او د دې مرکز چیرته دی دا مرکز دی
سمه ده اوس زه دې شیپ ته ضرورت نه لرم سمه ده وګورئ د مثال په ډول سره پین ته راځم دلته کومه لومړۍ نقطه چې ده دلته زه ټاکم دوهمه نقطه دلته ټاکم اما ما درته ویل چې موږ یو مایل ډوله شیپ جوړیو سمه ده په دغه ډول سره وګورئ نو څومره هغه مایل توب یا مایل والی چې تاسو پکې غواړئ هغه دلته مشخص کړئ سمه ده وګورئ په دغه ډول سره تاسو یو شیپ منځته راوړله یا یو پات جوړ کړله سمه ده نو راځو بیرته کلیک کو کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو د دغو کمپل چې وه هغه له منځه وړو تر څو پورې هغه یو پات پاتې شي په دغه ډول سره دلته اوس کولی شئ چې بل داسې پات هم جوړ کړئ اما تاسو کوشش وکړئ چې له کاپۍ څخه استفاده وکړئ سمه ده راځو بیا ترانسپرنټ ته دلته اوس وګورئ مثلا په روټیټ باندې موږ کلیک کو د دو پریویو به تاسو آن کړئ مثلا په کومه درجه سره تاسو غواړئ چې دا روټیټ کړئ وګورئ په دغه ډول سره سمه نو تاسو کوشش به دا وي چې دغه شیپ په دغه ډول سره روټیټ کړئ اما بدون له دې نه تاسو بل تخنیک نه هم استفاده کولی شئ کنټرول سی کنټرول بی په دې سره دوهم شیپ دلته منځته راغله کله چې دوهم شیپ منځته راغله تاسو به صرف په شیفت باندې کلیک وکړئ او دا به یو څه اندازه روټیټ کړئ په دغه ډول سره وګورئ سمه ده بیا چې کله تاسو د تغییر مکان ورکوله دلته به راښکته کړئ د شیفت څخه په استفاده سره سمه ده اوس تاسو کولی شئ چې ترانسپرنټ ته راشئ او دغه څنګه کړئ ریفلیکټ کړئ په دغه ډول سره سمه ده اوکې وګورئ اوکې نو یو مثلا په یو معینه درجه کې تاسو غواړئ چې دا وڅرخوئ یا هم تاو کړئ سمه ده نو راځو بیرته موږ ترانسپرنټ ته اوکې راځو ترانسپرنټ د مثال په ډول سره روټیټ ته راځو سمه ده نو روټیټ ته په 180 درجو سره مثلا دوته تغییر ورکړو وګورئ چېرته موږ مثلا په دغه ډول سره 180 درجې دوسه یو ډول راځي کله چې موږ 180 درجې مثلا کاپي نه غواړو ځکه موږ شیپ د وخت مخکې څخه کاپي کړی وه دغه دوه کوم شیپونه چې منځته راغلل وګورئ دا به تاسو لومړی څنګه کوئ دا به تاسو لومړی سره جاین کوئ تر څو دغه دوې نقطې سره وصل شي اوس وګورئ دغه دوې نقطې چې دي دا وصل نه دي که چېرته موږ په دې کې پل واچوو یا رنګ واچوو په دغه ډول منځته راځي اما کله چې دا موږ سره وصل کړو چې ما درته ویلې څنګه موږ کولی شو چې دا وصل کړو صرف موږ راځو د ډایرکټ سلیکشن څخه دغه دوې نقطې سره جاین کړو سمه ده په دغه ډول سره دغه دوې نقطې اوس وصل شوې چېرته اوس وغواړو چې په دو کې یو رنګ واچوو یا پل واچوو دغه ډول شیپ به موږ ته منځته راشي سمه ده راځو دا رنګ بېرته له منځه وړو یا کوم پیل چې دی دا له منځه وړو سمه ده راځو د دې نه یو کاپي اخلو یا هم بدون له کاپۍ څخه تاسو کولی شئ چې ترانسپرنټ مثلا ریفلیکټ سمه ده نو کله چې تاسو دلته په لومړۍ کې تاسو ته پریویو نه ښایي سمه ده نو زه راځم دا هارزنټل کومه په همدغه ډول د دوی یو کاپي را اخلم وګورئ په دغه ډول په لومړي کوم لومړی حالت چې دی دغه ډول دی سمه ده لومړی حالت یې چپ اړخ ته دغه مثلا واز دی سمه نو په دغه ډول یې زه غواړم په ورټیکل باندې هم په دغو 90 درجو باندې د دوی سره وګورئ موږ دغه اوکې کړه اما موږ باید دغو یو کاپي راواخلو هغه اصلي شیپ باید څنګه شي پاتې شي په کاپي باندې کلیک کړو کله چې تاسو کاپي باندې کلیک وکړه دلته تاسو وګورئ راځئ یو څه به خپل شیپ را زوم کوئ اوکې وګورئ هغو انکر پاینټونو ته ورځو کوم چې موږ غواړو هغه سره وصل کړو وګورئ دا یو څه اندازه نوره هم دې خواته راوړو دا شیپ وګورئ سمه ده دلته کلیک کړم هغه پات موږ باید انتخاب کړو سمه ده اوس راځم بیا ډایرکټ سلیکشن ته دغه سره جاین کوم سمه ده دا اوس یو شیپ شوله سمه ده اوکې راځو کوم ښکته کومې نقطې چې وي هغه هم جاین کوم سمه ده په دغه ډول سره جاین اوکې دواړې نقطې وصل کړو جاین کنټرول زید وګورئ صرف مغه مطلوبې نقطې چې دي هغه وصل کړي ورسره جاین شي سمه کنټرول 0 باندې یا کنټرول 0 باندې موږ کلیک کوو دا اوس یو شیپ شوه وګورئ ډېر ښکلی شیپ منځته راغله
ان ډېر په اسانۍ سره هغه شیپونه چې هغه دوه اړخیز تناظر لري موږ کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره هغه ډیزاین کړو. وګورئ دا دومره ښکلی شیپ شوله. سمه ده، راځو یو قدم مخته ځو. سمه ده، نو د ما په نظر باندې به د فین مربوط کوم څه چې وو هغه موږ ویلي دي. سمه ده، نو په همدغه ډول هغه شیپونه چې دوه اړخیز تناظر لري تاسو په دغه ډول سره کولی شئ چې هغه ډیزاین کړئ. د مثال په ډول سره زه کوم ګایډ لاینونه چې دي هغه هایټ کوم تر څو پورې صرف موږ ته هغه د موږ ښکاري ساحه پاتې شي. سمه ده، نو خدای دې وکړي چې تاسو یو څه له دې نه زده کړي وي. نو راځو دوهم ټول ته. سمه ده، په پین کې هغه څه شی دی؟ هغه کرویچر دی. سمه ده، راځو دلته وګورئ کرویچر. سمه ده، د کرویچر څخه موږ چېرته استفاده کړی شو؟ که چېرته موږ غواړو چې مایل ډوله شیپونه جوړ کړو، یعنې ډېر هغه ساده ډول د پین چې دی هغه کرویچر دی. سمه ده، مثال په ډول یعنې په کرویچر کې موږ نشو کولی چې هلته انکر پوینټونه چې کوم دي هغو کې تغییرات راوړو. سمه ده، یعنې دایم الوقت هغه څنګه وي؟ مایل ډوله وي. سمه ده، وګورئ که یوه نقطه تاسو انتخاب کړئ دومه نقطه به تاسو ته مایل ډوله وي. له دې نه هم تاسو کولی شئ چې ډېر په مختلفو ډولونو باندې استفاده وکړئ. سمه ده، وګورئ که درېیمه نقطه تاسو چېرته وټاکئ نو بیا وګورئ په دغه ډول سره نو مختلف شیپونه تاسو له دې نه هم استفاده کړئ شئ. یعنې هغه اشخاص یا کسان چې دوی د پین سم کار نشي کولی نو کولی شي له دغه ډول نه هم استفاده وکړو. اما دغه شیپونه تاسو چې ګورئ دا اوس منظم شیپونه نه دي، د سموت څخه موږ استفاده کړو تر څو پورې دا منظم کړو. نو سموت تر اوسه پورې موږ نه دی ویلی. کله چې موږ دا سموت کړو دا ډېر منظم راځي، یعنې په دغه ډول به ډېر منظم راشي. دغه کوم شیپ چې ګورئ هم دغه ډول به ډېر په منظم ډول سره هغه شیپ چې کله موږ سموت کړو را به شي. سمه ده، نو د کرویچر څخه په استفادې تاسو کولی شئ چې مایل اما ساده ډېر ساده ډول سره مایل ډوله شیپونه جوړ کړئ په دغه ډول سره. وګورئ، سمه ده، وګورئ ډېر په ساده طریقې چېرته د دو هغه کوم فیل چې دی هغه اوس موږ له منځه یوسو نو صرف هغه پاتې شي. راځو شیپ موږ انتخاب کړی وي ټولو نه د مخکې شیپ چې کله موږ انتخاب هغو ته سټروک ورکړو مثالا او د هغو فیل چې دی هغه له منځه وړو. په دغه ډول سره موږ یو بل شیپ منځته راوړه. نو شیپونه یو هم سم منظم نه وه. په پین کې دوهم چې د انکر پوینټ ته موږ په هغو باندې خبره کړې وه چې انکر پوینټ چوش ته ویل کېږي. مثال په ډول سره وګورئ دلته څو انکر پوینټونه موجود دي. چېرته موږ غواړو چې په هر یوه کې تغییرات راوړو صرف موږ د انکر پوینټ څخه په استفادې په هغو باندې کلیک کړو، په هغو کې ډېر په اسانۍ سره تغییرات راوړلی شو. سمه ده، کوم هغه هینډلونه چې دي سمه ده د انکر پوینټ هینډلونه چې دي وګورئ صرف موږ په انکر پوینټ باندې کلیک کړو موږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره په هغو ساحه کې تغییرات د انکر پوینټ په ذریعه باندې راوړو. اما که چېرته موږ غواړو چې کوم انکر پوینټونه ډیلیټ کړو صرف راځو موږ په ډیلیټ باندې هلته ټاکو یې ورته په هغو باندې کلیک کړو هغه انکر پوینټ یې موږ ډیلیټوو. یا هم موږ کولی شو چې له دغه ځای څخه انکر پوینټ ډیلیټولو باندې فایل وکړو. سمه ده، اما موږ کولی شو صرف انکر پوینټونه له دغه ځای څخه په دې باندې موږ ډیلیټ کړو. نو په پین باندې به انشاءالله سبا ته یوه جلسه ولرو تر څو په هغو کې موږ وکولی شو مکمل یو ډیزاین وکړو. مثالا هغه په لوګو کې وي یا د شیپ په جوړولو کې وي نو هغه به د تاسو نظریات موږ له ځان سره ولرو چې موږ په کومه برخه کې تاسو ته دغه ډول شیپونه جوړ کړو. سمه ده، نو کوشش وکړئ یا کوم تیر درسونه چې د الستریټور له تاسو څخه تیر شوي دي 15 جلسې دي هغه در سره راوګورئ ځکه موږ غواړو چې الستریټور ډېر په منظم ډول سره تدریس کړو لکه څنګه چې موږ فوټوشاپ تدریس کړی وه. فوټوشاپ تقریبا موږ په 40 جلسو کې خلاص کړله چې اوس د هغو تطبیقات روان دي. نو په تطبیقاتو کې موږ په مکملو پروژو په ډیزاین باندې کار کړو چې موږ څنګه کولی شو په هغو کې مکملې پروژې ډیزاین کړو. نو انشاءالله کله چې موږ د الستریټور دغه کورس پای ته ورسېدله موږ به د الستریټور په تطبیقاتو باندې فایل وکړو. تر هغې وخته به موږ د فوټوشاپ تطبیقات هم پای ته رسېدلی وي. نو که ویډیو خوښه شوي وي لایک یې کړئ او له خپلو ملګرو سره یې حتما په فیسبوکونو او سوشل میډیا باندې شیر کړئ. نو دغه وه د موږ
نننۍ جلسه تر بلې راتلونکې جلسې پورې تاسې په پاک رب سپارم ښې چارې ولرئ د خدای په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ